احمد ضیاء مسعود د ولسمشر غني په اړه تازه څه څرګندونې کړې دي. سلامونه درنو لیدونکو، دا مهم خبر په دې مهمه ویډیو کې را سره وګورئ. د افغانستان د پخواني ولسمشر مرستیال احمد ضیاء مسعود په تازه څرګندونو کې ویلي چې ولسمشر اشرف غني طالبانو ته د 50 سلنه واک ورکولو وړاندیز کړی دی. ضیاء مسعود دا خبرې په یوه بیانیه کې کړې دي. هغه ادعا کړې چې طالبانو ګډ حکومت جوړول رد کړي او زیاته کړې ده چې هغوی ته د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کولو ترڅنګ 50 سلنه واک ورکولو وړاندیز هم کړی دی. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ښاغلي مسعود داسې مهال یادې څرګندونې کوي چې 2 شپې وړاندې افغان ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح کور کې د یو شمېر شمالي مشرانو او منتقدینو سره لیدنې کړې دي. ولسمشر غني تېره اونۍ افغان ځواکونو ته یو پیغام کې ویلي و چې د سولې پر وړاندې ټول خنډونه لرې شوي او تلپاتې سولې لپاره د خبرو پر وړاندې هیڅ بهانه نشته. هغه پر طالبانو غږ کړی دی چې تاوتریخوالی دې کم کړي او د سولې پروسه دې مخته بوځي. نوموړي ویلي چې طالبان دې اوربند ومني او خبرې دې شروع کړي تر څو خلک په ارامه کې ژوند وکړي. باید وویل شي تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه نوي څه نشته. ښکاري چې دا خبرې تر نامعلومه نیټې پورې ځنډېدلې دي. درنو لیدونکو، له تاسو مننه چې ویډیو م تر پایه ولیدله. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. که د ضیاء مسعود په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کمنټ کې شریک کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. د خدای په امان.